چې نن د حساب ورځ، نن د عمل ورځ د حساب نشه، سبا ګوره بیا در باندې حساب راشي، عمل به په هغې مقام کې نه وي. چا ځان سره حساب کړی دی؟ د سراب کاکا نه پوښتنه وکړه چې کله میاشت شي د میاشت په آخر کې ایسته دوی جمع کېږي، حسابي کوي هلته زړه کاته ګوري څومره لاړې او څومره رالي، څومره قرض او څومره نغدي. آیا موږ د خپل ځان سره داسې حساب چېرته وکړي چې دا غفلت د ځانه وباسو؟ د خپلو کشرانو سره موږ دا حساب وکړي چې کوم زموږ د تربیت لاندې راغلي دي چې هغه غفلت مرستې ووځي. په کور کې د خپلې کورنۍ سره موږ داسې حساب وکړي چې هغه غفلت او مرستې ووځي. کله دا موږ نه دی کړی. نو الله عز وجل فرمایي چې اقترب للناس، دې خلکو له نږدې شو د دې حساب فی غفلة، دقه مرض موږ له لګېدلی و چې د دې په نتیجه کې الله عز وجل اوس جهنم په طرف باندې موږ دلته راوستو. ابن قیم سے فرمایي د دې ګناهونو ډېر اضرار دی، یو لوی ضرر ده چې انسان د رب العالمین د یاد نه، انسان د رب العالمین د دین نه په غفلت کې واقع کېږي او بیا د دې په نتیجه کې د جهنم په طرف باندې سړی هلته ور روانېږي. دا مرض دی زموږ د زړه لګېدلی دی، خو لیکن موږ ورباندې پوه نه یو. کله الله عز وجل به دې انسان له دا خبره کوي چې لقد كنت فی غفلة، ای انسانه ته خو په غفلت کې وې د دې خبرې نه. تا چېرته دا محسوسوله چې ورځ به زما باره کې د مرګ فیصله کېږي؟ تا چېرته دا تصور کوو چې ورځ به زه دې قبر له ورځم؟ تا چېرته دا تصور کوو چې ورځ به د رب العالمین مخې نه زه ودرېږم؟ نو ورته وبوئ چې ته په غفلت کې وې. لقد كنت تا ته ویمه ای مخاطبه چې هغه انسان دی که هغه پیری دی او د رب العالمین د خوا نه به ورته دقه مسله به کېږي. ځان دې بې پروا کړی. نو غفلت دومره خطرناک شی دی چې د رب العالمین د هغه مناقشې سره به موږ تاسو مخامخ کوو. دا د کوم ځای نه زموږ د زړه له ولسېدو د هغه ګناه د وجې نه چې هغه موږ کړي ده، موږ ورباندې بلکل بې له سره پوه نه یو.